سلام دوستانو، مایکروسافټ ایکسل منځنۍ کچې نه هم درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې موږ په ډیټا امپروومنټ باندې کار کوو، د ډیټا په کوالټي باندې کار کوو چې ډیټا څه رقم ته موږ امپروو کوو، ښه کوالټي ډیټا ولري، غلطه ډیټا انسرټ نه شي د یوزر نه، یوزر موږ مخه ونیسو چې هغه د غلطه ډیټا انسرټ نه کړي. که تاسو ګورئ د مثال په ډول دلته موږ هر شی په دې ساحه کې ټاپ کولی شو، نو نه غواړو د هر شی دلته ټایپ شي. کنټرول زه د کیبورډ نه پریس کوم تر څو پورې موږ د ډیټا بیرته نورمال حالت ته راځي. نو موږ غواړو دلته پکې ګوره دلته د انتخابونه د ایټم 1 2 3 او 4 پورې د اضافه چې هر شی پکې ټایپ کیږي دلته د موږ ته غلط الرټ راکړي راته. یو دا موضوع ده، بل موضوع ده چې موږ د ډوپلیکیټ دلته ګورئ ته 4 پکې 2 ځل راغلي، دوم 2 ځل کافي تکراری ډیټا راغلي. په دې باندې هم کار کوو چې موږ سناریو فلحال د دې لیست چې کوم دغه ډیفالت لیست ده دا رقم تکرار باید پکې راشي، هغه مشکل نشته پکې، خو بیا هم د پریکټیس په خاطر باندې د ډیټا امپروومنټ بعضې وخت تاسو ضرورت کېږي چې په لیست کې تاسو باید دغه تکراري ډیټا ریموو کړئ. د هغې لپاره موږ راځو دوستانو په دغه دواړو کمانډونو باندې په دې ویډیو په اوږدو کې کار کوو سره. نو لومړی راځو دوستانو سره رقم ته موږ د دې یوزر مخه نیولی چې لومړی دغه ساحه انتخابوو، چې کومه ساحه باندې موږ د خپله ډیټا رسټریکټ کوو. نو د هوم ټاب نه بیا د دغه ټاب ته راځو، د ډیټا ټاب ته ډیټا ټاب کې راځو، موږ په ډیټا والیډیشن باندې کلیک کوو. نو کلیک نه وروسته موږ ته داسې یو ډایلاګ باکس راکړي. ډایلاګ باکس کې ګورئ تاسو ګورئ دلته اني ویلیو انتخاب شوی ده، موږ دا نه غواړو چې اني ویلیو وي. لومړی میتود دا ده چې موږ دلته باید دا انتخاب کړو. د انتخاب نه وروسته راسو دلته موږ ورته لیست ورته وایو. لیست دلته مانوالي ټایپ کوو. موږ فرض مثال زه ورته آیټم دا چې کله آیټمونه مو ټایپ کړل، انټر مو د کیبورډ نه پریس کوو. دلته موږ سره آیټمونه څه دي ټول موجود دي دلته دوستان. تاسو ګورئ دلته دا هر یو باندې آیټم راغلی. موږ دلته کولی شو نورماله ډیټا یوزر د ده نه رسټریکټ کړو چې هغه د اضافه ډیټا شامله نه کړي. اوس دلته که زه هر ډیټا اضافه اچوم پکې ماته ګورئ داسې یو مسیج راکړي چې تاسو نشئ کولی ډیټا دلته کولی تاسو خپل ډیفالټ مسیج هم دلته ولیکئ ورته چې په هغې باندې ویډیو اوږدېږي، هغه دومره مهمه موضوع نه ده. هغې باندې بیا موږ وروسته شاید په باندې ټیپس اینډ ټریکس کې په باندې کار وکړو. نو دا یو طریقه د ډیټا و دوستانو. اوس راځم دلته مکمله ډیټا د رسټریکشن نه دې حالت نه راوباسم، بیرته عادي حالت ته راولم. نو عادي حالت ته چې کله راسو موږ د لیست نه ورته زه انتخابوم، دا ساحه ورته زه پاکوم، راځم اني ویلیو ورته بیرته اخلم چې موږ بیرته عادي حالت ته راشي. ګوره دلته که اوس موږ هر شی ورته ټایپ کړو دلته پکې اکسپټوي. خو اوس راځو دوم میتود سره کام ته. دوم میتود دا ده چې موږ دلته ډیټا سلیکټ کړو. ډیټا سلیکشن نه وروسته بیا لاړ شو ډیټا والیډیشن ته. والیډیشن کې موږ ورته لیست انتخاب کړو. لیست داسې وکړئ چې موږ یو بل لیست مخکې نه په دې شیټ کې یا په هر ځای کې چې تاسو کولی شئ لیست هلته تاسو باید جوړ کړی وي. لیست ورته انتخابوو، پریس کوو، انټر د کیبورډ نه راځو دلته اوکې کوو. نو دا ډیټا مو سره څنګه شو دلته انتخابیږي. اوس لیست کې به فلیکسیبیلیټي دا ده دوستان، تاسو په اسانۍ سره کولی شئ دلته لیست کې تغییر راولئ. ګورئ دلته لیست تغییر راولم، دلته که تاسو دلته متوجه سئ مو سره په دې جي کې موږ سره د 1 نه تر 4 پورې ده. دلته هم هر یو ته چې راځي 1 تر 4 پورې ده. اوس غواړو دا 4 په 5 باندې موږ بدل کړو. نو هغه ته څنګه څه کوو، راځو دلته دغه 4 په ځای 5 ټایپ کوم. نو دلته به ما د دې 4 په ځای 5 راشي په لیست کې. ګوره اسانتیا دلته چې تاسو په دې ځای کې تغییر ورکوئ دلته هم تغییر کوي. دلته خو دا چې زه انتخابوم چون د موږ دغه د سی او د بي کالم د دې مربوط نه کېږي چې هغه د 5 ومني ځان سره، نو به ډیټا موږ ته غلطه وښیي. ګورئ دلته ډیټا موږ ته غلطه وښودله. خو دا د پریکټس په خاطر باندې ما د سره دا کار وکړ. بیرته راځم دا 4 باندې تبدیلوم چې د موږ لیست عادي حالت ته راشي دوستانو. 4 یا 3 ورته انتخابوم چې موږ ډیټا مکمله قبوله کړي. دا یوه برخه وه دوستانو. دومه برخه دا ده دوستانو چې دلته راځو موږ په دې کې دغه ډوپلیکیټ چې کوم دي ډوپلیکیټ باید موږ ته ریموو کړو. ګورئ دلته پکې آیټم 2 18 14 بیا آیټم 2 18 14 آیټم 2 18 14 همدا رقم ته 4 هم کوو ګورو 14 2 یا 3 کوو ګورو 12 211 یو کوو ګورو 10 یو سلاتیا. دغه ډیټا که چېرته ډوپلیکیټ دلته موجوده وي موږ سره په دې جدول کې هغه باید موږ ته څنګه کې ریموو وکړي. راته راځو مکمل جدول ورته اخلو. دا څه رقم ده که چې کله موږ مکمل جدول ورته انتخاب کړو دغه مکمله رو چې کوي دا د دې سره د دې سره مکمل د هر رو که مکمله د رو په بیس باندې که چېرته ډیټا ډوپلیکیټ موږ ته ریموو کوي. زه په ډوپلیکیټ باندې کلیک کوم ریموو ډوپلیکیټ باندې نو موږ ته به مکمله ډوپلیکیټ ډیټا له منځه یوسي. دلته به ماته وي چې د یو آیټم کالم ده، د پرایس کالم ده او د کوانټیټي کالم زه ورته چې بالکل همدغه دي. چې کله پریس کوم تاسو به وګورئ فقط ماته مشخصه ډیټا څومره پاتې شوه. د 2 پکې 2 ځلې راغلي دي دوستانو.
ځکه دلته ډیټا کې تغییرات دلته تغییر ده پکې دا صحیح دلته ډیټا تغییر ده ګوره تاسو وینئ دلته دا هم 2 ده دا هم 2 ده دلته 14 دي مګر دلته 22 ځکه دا دوه دې ریموف کړي که چېرته زه دغه په دې باندې اپلای کوم نو دا هم 14 کېږي اوس راځم دوباره د باندې ډیټا ډوپلیکیټ دغه کومه ریموف کوم ور باندې تاسو به ګور دغه دوه به هم له منځه یوسي دا تاسو افیکټ وکړه دوستانو ګور 1 2 3 4 مون سره پاتې شول دلته نو دا ډیټا مکمل موږ ته ډوپلیکیټ ریموف کړل نو دا دوستانو د ډیټا والیډیشن د ډیټا د امپروومنت هغه لنډه ویډیو چې تاسو یو ایډیا درکې نور ژور کار په تاسو وکړئ هر څه په پریکټیس باندې بنا دي نو هله دا چې دا ویډیو مو خوښه شوي وي که ویډیو مو خوښه وي موږ ته لایک راکړئ ویډیو مو دوستانو سره شریک کړئ چینل نه سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ دوستانو سره شریک کړئ نو زه لپاره ښې چارې د خدای په امان